د سعودي ټولو مسافرو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ګرانو مسافرو، نن یو ځل بیا د سعودي عربستان د سفارت لخوا یوه نوې اعلامیه خپره شوې ده چې د هغو کسانو چې د جنسي کې ستونزه وي او د هغوی جنسیت نه وي اخوتی، د هغې په اړه اعلامیه ده. او بل هغه کسان چې غواړي نقلي معلوماتو لپاره تازه اسناد جمع کړي، ډېر دوستان ځینې پوښتنې کوي چې کوم اسناد موږ له ځانه سره یوسو. ګرانو دوستانو، تاسې کولی شئ د مۍ د 13 نیټې پورې خپل د جوازاتو ګوته نښه باید تاسې په جوازاتو اداره کې ولرئ. ترڅنګ اصلي پاکستاني پاسپورت او په هغې پاسپورت کې د داخلېدو ویزا او اصلي اقامه باید تاسې ولرئ. دریم چې د پاکستاني پاسپورت او د سعودي عربستان ویزې او اقامې 3 کاپۍ نه. څلورم اصلي تذکره او د هغې 3 کاپۍ نه. او د ترڅنګ 8 قطعې عکسونه چې 4 په 5 کې ایستل شوي او شاته پرده یې سپینه وي. شپږم باید تاسې د جوازاتو پرنټ له ځانه سره ولرئ. غواړم د نننۍ اعلامیې په اړه هم تاسې ته معلومات درکړم. سفارت ویلي دي چې هغه قدرمن سعودي میشت هیوادوال چې په نقل معلوماتو پروسه کې په جوازاتو کې د ځینو ستونزو له امله ځنډېدلي دي، مهرباني وکړئ لاندې څلور ټکي په پام کې ونیسئ. لومړی هغه کسان چې د مخې په خپل سر نقلي معلومات کړي وي او د جوازاتو په سیستم کې د افغاني پاسپورت شمیره ثبت کړي وي، خو تر دې دمه د دوی تابعیت یا جنسیه له پاکستاني څخه افغاني ته نه وي بدله شوې. هیله ده چې د شنبې په ورځ د مۍ په 21 نیټه لاندې شرایطو ته په کتو د سفارت قونسلګرۍ ته مراجعه وکړئ. لومړی باید تاسې اصلي پاکستاني پاسپورت چې د سعودي عربستان د ننوتلو ویزه ولري. او دوهم باید اصلي افغاني پاسپورت چې شمیره د جوازاتو په سیستم کې ثبت وي. دریم اصلي اقامه باید ولري. د ترڅنګ د پورتنیو اسنادو 3 کاپۍ باید له ځانه سره ولري. ترڅنګ عکسونه باید له ځانه سره ولري چې شاته یې سپین رنګ پرده وي. بل هغه کسان چې د زیږون نیټه په پاکستاني پاسپورت کې د سعودي عربستان د داخلېدو ویزې او اقامې سره توپیر ولري، ورڅخه غوښتنه کیږي چې د زیږون نیټې د سمولو لپاره د جوازاتو ادارې ته مراجعه وکړي. وروسته له هغې د پورته شرایطو سره د نقلي معلوماتو لپاره د شنبې په ورځ د مۍ په 21 نیټه سفارت ته مراجعه وکړي. او د هغه هیوادوالو چې په تیر نقل معلوماتو کې تابعیت افغاني شوی دی، خو بیا هم د دوی د کورنۍ یو غړی چې مور او پلار تر کفالت لاندې دي او نقل کفالۍ نه وي شوي، نو د پورتنیو شرایطو په کتو باید د شنبې په ورځ په 21 نیټه سفارت ته مراجعه وکړي. او هغه هیوادوال چې د ځینو ستونزو له امله خپل پاکستاني پاسپورت له سفارت څخه اخیستی دی، د یادې پروسې د نیټې محدودیت له امله مهرباني وکړئ خپل پاسپورت بیرته قونسلۍ څانګې ته وسپارئ، تر څو مو د نقل معلوماتو پروسه په چټکۍ سره ترسره شي. په درنښت، په ریاض کې د افغانستان سفارت.